د خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو د محصلانو چارو ریاست چې د لوړو زده کړو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي په خپل تشکیل کې د محصلانو چارو، فارغانو، نتایجو او ډیټابیس امنیتونه لري. یاد ریاست د څلور امرینو په ګډون د 40 کارکونکو پر مټ د هیواد په سطحه د 140 خصوصي تحصیلي بنسټونو چارې مخ ته وړي. دا چې عمده وظایف او دندې یې څه دي په اړه د همدې ریاست له رئیس انجینر محمد سلیم افغان څخه اورو. د خصوصي تحصیلي نهادونو د کانکور د ازموینو اخیستلو لپاره د همدغو نهادونو او د امتحاناتو د ملي ادارې ترمنځ د هماهنګۍ رامنځته کول، ترڅنګ د اساس د کتابونو حاضریو اخیستل او د هغې تطبیق د فراغت له کتاب سره، همدارنګه د محصلینو د تبدیلۍ چارې پر مخ وړل. له دې ور علاوه د هر سیمستر د نتایجو د جدولونو کتابونو اخیستل، د هغو حفظ کول او بیا په پای کې د فراغت له کتاب سره د هغه تطبیقول او سرور کول. د دې ترڅنګ د ډیپلومونو توزیع تحصیلي نهادونو ته دغه هم د دې ریاست یو له مهمو دندو څخه ده. په عموم کې د محصلانو چارو اړوند په خصوصي پوهنتونونو کې د محصلینو څومره ستونزې چې دي د هغو د حل لپاره دا ریاست لاس په کار کیږي او اقدامات کوي. د یاد ریاست د مسؤلینو په وینا د اسلامي امارت له واک ته رسیدو وروسته د پام وړ پرمختګونه کړي او ګڼې لاسته راوړنې لري. د همدې پرمختګونو په اړه د یاد ریاست رئیس قدرمن افغان زیاتوي. د اسلامي امارت له راتګ وروسته د دې ریاست چارې چټکې شوي دي او شفافې شوي دي او ترڅنګ اسانه شوي دي. خدمات په ډېر اسانۍ سره له مراجعینو سره په ښه برخورد باندې اجرا کیږي. موږ تقریبا هر ورځ لسګونه اسناد ته مراحل کوو او د سمستروار نتایج اخلو، د هغو تطبیق روان وي. هر ورځ د اساس کتابونو د هغو تطبیق کیږي. د کاریابۍ فورمې، مکتوبونه او استعلامونه تقریبا د لسګونو په شاوخوا کې نږدې سلګونو ته رسیږي چې ځوابوي او له دې ځای څخه کار خلاصیږي. څرنګه چې ستونزې او مشکلات د ادارې یو اصل دی، نو دا چې یاد ریاست په خپلو ورځنیو چارو کې له کومو ستونزو سره لاس او ګریوان دی او د دغه ستونزو د حل په موخه یې کوم پلانونه او طرحې عملي کړي او لا یې هم عملي کوي، په اړه یې ښاغلی افغان وایي. کوم اسناد چې د خصوصي تحصیلي نهادونو له اړخه د محصلینو لپاره جوړ شوي دي، په هغو کې نهایت ډېر اشتباهات موجود دي. د دغو ستونزو د حل لپاره دغه ریاست په ځینو طرحو باندې کار کوي چې ځینې تقریبا مکمله شوي او په ځینو باندې کار روان دی. په آینده کې هم ځینې طرحې په پام کې شته دي ترڅو د یادو بې سرنوشته محصلینو سرنوشت معلوم او ستونزې حل شي. د هغو له جملې څخه یو د بې اساسه محصلینو چې تقریبا تعداد یې په خصوصي تحصیلي نهادونو کې زرګونو ته رسیږي، د هغوی د اساس او د سرنوشت د معلومولو لپاره په طرحه باندې کار روان دی. ترڅنګ د غیر مجوز رشتو د فارغو محصلینو یا موجوده محصلینو د سرنوشت معلومولو په اړه باندې ریاست په طرحه باندې کار کړی او تقریبا دا مکمله ده. له دې نه علاوه د نومونو د اصلاح یا شهرت او نورو مواردو د اصلاح لپاره هم د ریاست له اړخه په طرحه باندې کار شوی دی او تر یوې اندازې پورې تکمیل شوی دی، خو لا هم یو څه کار ته اړتیا او ضرورت لري. په دې باندې کار کوو انشاءالله چې د ډېرو محصلینو ستونزې به ورسره حل شي. د خیالي محصلینو شتون بیا هغه ستونزه ده چې د لوړو زده کړو په سکتور مستقیم اغیز کړی. د مسؤلینو په وینا د دې او نورو ستونزو د مخنیوي په موخه د ډیجیټلایز کولو لپاره د معلوماتي مدیریتي سیستم تر کار لاندې دی او وزارت په خپل ټول توان کوښښ کوي چې دغه سیستم ژر جوړ او ګټه اخیستنې ته یې وسپاري. یاد دې وي چې اوس مهال په افغانستان کې 140 خصوصي تحصیلي بنسټونه شتون لري چې 1,32,833 تنه زده کړیالان پکې په زده کړو بوخت دي.